د پښتنو پر وطن چې هر چا یرغل کړی دی پښیمانه سوی دی او پر شا باندې تښتېدلی دی. پښتانه هېڅکله دا نه برداشتوي چې دوی پر وطن باندې سامراج دې راسي، فرنګی دې راسي او روسیان دې راسي، انګریز دې راسي او دا رقم د تورو ګوټو والا دې راسي. هر سړی چې د پښتنو پر وطن باندې د قبضې په نیت راغلی دی پر شا تللی دی. تاریخ په ډک دی چې پښتانه هېڅکله پر خپل وطن باندې یو دا رقم قوت نه پرېږدي چې هغه د دوی کلتور ته، تاریخ ته، ټولنې ته، د دوی عزت و ننګ و ناموس ته او د هېواد دپاره د خطرې سبب جوړ سي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل. هر ماخستن زه دلته پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. زما د پښتونواله په نامه باندې، د پښتونوال په نامه باندې، پښتونولي په نامه باندې کوم چې دا د ویډیوګانو یو سیریز، یو لړۍ ده، دا جاري ده. نن به موږ پر هېواد باندې غږیږو. هېواد زموږ مځکه، زموږ علاقه، زموږ د خاپوس کې د ټاټولو ځای، زموږ د وطن، زموږ د علاقې دغه شاوخوا غرونه، دا صحرا، دا میدانونه، دا باغونه، دا آب و هوا، دا زموږ ستاسو نیکه و نیکهګان، ورنیکهګان او را روان نسلونه او پښتون قوم به ژوند تېروي. و د دې په حواله باندې په پښتنو کې یو عام فهم، یو فطري خبره ده چې د خپل هېواد دفاع به په خپله توره باندې، په خپله وینه باندې در مرګه پورې به تاسو کوئ. ستا پر هېواد باندې به دشمن نه راځي، ستا پر هېواد باندې به دا رقم یرغلګن نه راځي، نه به فرنګی راځي چې هغه ستا و تاریخ ته، ستا و ننګ و ناموس ته لاس ور واچي. د هغه لاس به ماتېږي، هغه به شړل کېږي، هغه به من حیث القوم د هغه مخنیوی به کېږي او لکه دیوال، د اوسپنې دیوال ټوله به ورته رېږي. په هغه کې بیا زیلي نسته، خیلي نسته. بس پښتون چې دی هغه یو دی، افغان یو دی. فخر، دغه فخر موږ ته، دا ویاړ موږ ته د پلارو د نیکه غراپاته دی. نن د هېواد په حواله باندې زه مجلس کوم. دوستانو، زموږ هېواد شکر دی، الحمدلله هر څه لري. دا غرونه، دا معدنیات ډک دي، لیکن ظاهره د موږ وسایل نه لرو چې دغه ټول خزانې راوباسو د ځان دپاره، د قوم دپاره د فایدې سبب وګرځېږي. موږ سره هغه علم نسته، هغه شعور نسته. موږ مجموعي طور هغه علم، هغه ټکنالوژي ترلاسه کړې نه ده چې په کم باندې موږ و دغه وطن ته، د دې و خلکو ته فایده ورسو، د دې علاقې ځوانان پر روزګار سي، د دې علاقې پیغلې خوشحاله سي، د دې علاقې هر وګړی شاد و آداب وسي او ټوله وطن ګل ګلزار سي. زموږ وطن د خزانو څخه، د قدرتي د خزانو څخه ډک دی، لیکن افسوس نه زموږ ته پلار و نیکه د دې څخه فایده واخیستله، نه موږ فایده جن اخیستی سو. او زموږ پر دغه وسایل باندې که په هغه په کرومایټ په شکل دی، که هغه د تیلو د ګیس په شکل دی، هغه که دا د کویلې په شکل دی، نور داسې شیان شته چې موږ سره تصور یې نسو کوی. ټول افغانستان، ټوله دغه علاقه زموږ تیغه د معدنیات څخه، غرونه او مځکې ډکې دي، لیکن هغه ټکنالوژي، هغه علم د موږ څه نه دی را سره، نه پر موږ پابندي لګولې ده چې هغه علم موږ حاصله کړو. نه، نو د دې ډېر وجوهات پر دا بل وخت خبرې کو. خو نن موږ د هېواد په حواله ګایږو. په پښتونولي کې دا یو اهم خاصیت دی د پښتنو دپاره چې نسل در نسل، پیړۍ در پیړۍ زموږ ته په سینو، په دماغو، په فطرت کې دا شامل دی چې باید په خپله مځکه باندې، پر خپله علاقه باندې پام کوئ چې دشمن نسي را قبضه یې نه کړي. ګوره، پښتون چې دی هغه د چا پر مځکه باندې 1 انچ مځکه باندې هم من حیث القوم انفرادي نه ښیم، آیا وکاغه وکه نه، دا نه ښیم. بکور د قوم په مطابق موږ د چا پر 1 انچ مځکه باندې هم قبضه
نه کول غواړو نه یې کوو او دا هم نه برداشت وو چې زموږ پر مځکه زموږ پر اراضي زموږ پر هیواد زموږ پر وطن باندې بیا یو یرغلګل راسي یو څوک راسي دلته قبضه وکړي هغه که په هره شکل کې هغه که د حکومت په شکل وي که د رعیت په شکل وي که د یو قوم په شکل وي که دا رقم یو څوک راسي اشغالګل په شکل وي نه اشغال کوي که دا رقم هر څوک راسي زموږ پر وطن باندې قبضه کوي نو پښتانه د دې خلاف درېږي په خپله ژبه باندې هم مجلس کوي قلم باندې هم مجلس کوي توپکو په تورو په چاړه باندې هم مجلس کوي او تش لاس هم راوځي خو د خپل وطن دفاع دی د ایمان برخه ګڼي او د خپل وطن او د هیواد سره محبت دی دا فطري دی دا قدرتي جذبه ده چې چیرې ته پیدا سوی ستا پلار و نیکه قبرونه ایدره دا غرونه ته شاوخوا ورځو ماښام ګورې دا شین اسمان دی دا د مځکه ده په دغه کې ګټې په دغه کې خرچې په دغه کې پیدا سوی په دغه وطن کې مرې دا ستا د بازۍ ځای دی دا ستا د استوګنې ځای دی دغه مځکه دغه علاقې دا اسمان دا خړ غرونه دا وطن دا تا ته ستا اولاد ته ستا بچیانو ته ستا مایناو لور و خور و مور ته عزت و تحفظ و سکیورټي ورکړې ده یو څوک چې د مار په شان راسي د شامار په شان راسي ستا پر وطن ستا په علاقه قبضه کوي ته برداشته یو پښتون برداشته زموږ تی په دا گاونډ کې د 15 ملکو کم و بیش د 40 ملکو فرنګیانو دشمنانو اشغالګرو یرغلګل دا ټول رالو په څو کاله دلته جنگ شروع ما او تام برخې پکې اچولې الله توپک راواخ کلاشینکوف راواخ الله بای کفار راغلی باطل راغلی جنگ اخیر وتښتېدلو که نه وتښتېدلو چپلې دلې پاته سولې پتلونانې دلې پاته سولو ګوټونه دلې پاته سو اصلې دلې پاته سولې دا څنګه دا په ایمانی جذبه باندې راځي دا د تنخواه کار نه و دا د پیسو کار نه ولو دا هغه جذبه وله کوم چې د دې علاقې په پښتنو کې پیړۍ صدا روان دي موږ من حیث القوم موږ پښتانه ټول مسلمانان یو شکر دی الحمدلله نو په مسلمانان ته څه حکم دی مسلمانانو ته دغه حکم دی چې د باطل خلاف جنگ وکړي هغه کار څنګه طاقتور وي هغه که فرعون وي که دجال وي که شداد وي که قارون خزانې ورسره فرق نه کوي بس وتا ته اعلان دی چې د دې خلاف په ژبه هم ګایېږي کلمه حق وایه په قلم به هم ګایېږي مجلسونه به هم کوې یو بل ته به ترغیب هم ورکوې نو دا په پښتنو کې یو فطري جذبه ده په دغه خورو سکندر اعظم دلته رالی ناکام شول سکندر اعظم چې د نیمې دنیا څخه زیات دغه قبضه کړې وله او فتح کړې وله چې رالی پښتنو وطن ته ناجوړم سلو او په دا علاقه کې مړم سلو ولې سکندر اعظم رقم برټیش سرکار انګریز سرکار روس سوویت یونین د کم دا اوس دا نیټو راله د 40 ملکو څخه زیات کم و بیش پکښې وو د دنیا جان اصلې و ټوله پکښې څه شی وکړو هغه زه یم هغه خړ غرونه دي هغه زه یم هغه ته هغه ژوند دی هغه اسمان دی هغه ژوند تېرو څه سلو ده وتښتېدو که نه وتښتېدل خوارۍ تماشې نه وکړې نو خبره دا ده پښتانه یو فطرت دی هغه د خپل وطن دپاره در اخره حده پورې دا د جذبه د ایمانی جذبه ده وروره ایمانی جذبه ده په دا باندې د مغربي سکالران باید چې پوه سي چې د پښتنو عزت و ننګ و ناموس ته لاس مه وراچوه وروره دا د دغه آخري حد دی یعنی ریډ لاین هر څوک پښتون یو مارشل جنګجو قوم دی
هر قوم به دا برداشت کی عزت ته لاس ورواچو، غیرت ته لاس ورواچو، ننګ و ناموس ته لاس ورواچو، هیواد ته لاس ورواچو، قبضه پر وکړه، ده یې برداشتوي. پښتون یو دم باغیس، دا د قدرت یو شان دی. پښتنو کې ګوره کم رګ دی، د خدای پاک یو شان دی، یو انعام دی. پښتانه یو دم باغیان شي، ویا نه منم، بس هله راو بس ګرده سره جمع سي او جنگ شروع سي او جهاد شروع سي او نارې شروع سي. نو پښتانه ګوره د ایرانیان صفوي حکومت نه رالی پر کندهار و هرات په دا علاقه کې د دنیا جان په علاقو در شام در کم ځای کې پر صفوي حکومت سلطنت ورسېدی. کندهار ته چې رالی څوک ورته ودرېدی؟ یو میرویس نیکه ورته ودرېدی. دا ټول پښتانه په پسې سلو، کامریډ و جنگجو او جنگ شروع کی، ګوریلا جنگ شروع کی، دا ټول صفوي حکومت جن فضا بولو. اخر میرویس نیکه وګټله وروره په دا ګرد علاقه کې باچایي هغه د وکړله. تاریخ جن ډک دی. بیا دا بله جرګه چې وه احمدشاه بابا وکړله، جرګه چې وکړله ټوله پښتانه یې سره راوغوښتل چې بهی د هیواد دپاره څه کول پکار دی. فیصله دا وسوله چې بهی دراني سلطنت به جوړوو، د پښتنو سلطنت به جوړو. هغه د احمدشاه بابا در دلي پرې ولاړی. دا ګرد تاریخ چې ډک دی. نو پښتانه یو مزاحمتکاره قوم دی او په هیواد باندې ډېر زیات سر قربانوي او در هر حده پرې ځي چې بس پر وطن باندې جنگ دی. مازې خالي پښتون ته دا ووایه، بیا دی در هر څه در تېرېږي وروره، در پیسو در هر شي در تېرېږي. ویا هیواد ته خطره ده، وطن ته خطره ده. هلئ بهی قائد اعظم چې د پاکستان بابای قوم هغه خپل فوج ته وویل چې انډیا حمله وکړه پر کشمیر باندې راسه، فوج انکار ورته وکړي. ګرد تاریخ چې ډک دی وروره، زه به څه ووایم خو ته یې سټډي کړې. پر پښتنو باندې قبایل باندې قائد اعظم بابای قوم ناره وکړه. ټوله پښتانه راووتلو، لشکر قصر مشهور سول، ول څه کوې لکه د پښتنو لشکر. پښتنو لشکر چې راووت، هغه د بابا د کم زمانې توپکانو شیانو تورو شیان یې راواخیستلو او اسله یې راواخیستله، پر ریلاسو پر هندوانو ریلاسلو. در آزاد کشمیر خو یې جنوي نه وي، در جمو کشمیره پرې ورسېدلو. به یې الله منډه کو، نیرو ولو او دا ګاندي خاندان و ګرد سره په منډه سو اقوام متحده ته ولاړې. هلئ به د پښتنو جنگ ختم کړي. نو پښتانه په خپل وطن، پر غرو، پر سارا، پر علاقه ودا ته د عزت مقام ورکوي. وایي دا زما عزت دی، دا مځکه زما مور ده، زه ما ته ژوند را کړی دی، زه یې دلې کشنۍ لوی کړی یم، دا زما مور ده. پښتانه مځکې ته او وطن ته د مور درجه ورکوي، بل څوک یې ورکوي؟ نو پښتنو په دا علاقه په خپل علاقو باندې ډېر غټ قوتو ته چیلنجونه ورکړي دي، جنګونه ورسره کړي دي. نن بیا د پښتون پر هیواد باندې په کم نامه یا په کم نامه باندې خلک راځي او وایي چې موږ تی ته نجات درکوو، ستی دپاره راغلي یو، امن راولو. اصل کې دغه خلک دي چې بدامني راولي، زموږ لره جنګ راولي. زموږ ښایسته زبردست وطن، ګل ګلزار وطن، زموږ هیواد را بربادوي. په موږ کې نفاق زیاتوي، زیلی و خیلی، باډران، ویشونه تقسیموي مې په خپل مفاد دی. څوک چیرې ځي، څوک چیرې ځي چې ریټایره سي. په ما څه خبرې کول غواړئ؟ در ما تی هوښیاران یاست، ښه په خبر یاست، ګرده ورځ پر دا سوشل میډیا وینئ چې د دوی کم مفادات دي، کم شیان یې جوړ کړي دي. نو زموږ هیواد ته که خطره ده، د دا رقم د مفاد پرست انسانانو د وجې خطره ده. نو نن هیواد چې دی هغه دغه دپاره پکار دی چې ټوله پښتانه یو واره بیا سره کښېني، جرګې وکړي، سوچ و فکر وکړي، د دې سکالران، شاعران، ادیبان سوچ و فکر وکړي، وطن ته، علاقې ته نوې فلسفه ورکړي، نوې مجلس ورکړي چې هغه د اسلام او د پښتونوالي څخه جدا نه وي، الګ نه وي.
موږ پښتونولي او اسلام دا د خلک نه سره جلا کوي. قبایلي نظام پښتنو او د اسلام دا د خلک نه سره جلا کوي. دا اصل کې موږ سره یو ټول موږ د الله پاک رضا غواړو. پښتانه هم غواړي، ټول مسلمانان هم غواړي. شکر دی. نو پښتانه د هیواد په حواله باندې زموږ چې کوم دا غرونه دي، دا وطن دی، د دې سره مینه، د وفا، دا زموږ فطري جذبه ده. خلک دې پر موږ دا اعتراضات نه کوي چې ته ولې پر خپل وطن باندې دومره مین یې، ته د خپل وطن ولې خبره کوې. دا خو نو تعصب دی. هېڅ تعصب نشته وروره. دا زما علاقه ده، زما وطن دی، ته راځې زما پر علاقه او پر وطن وسایل باندې قبضه کوې، نو چې زه نه درته ودرېږم، زه مجلس نه درته وکړم، نو څوک به یو په توګه یو په اسلام آبادۍ به درته درېږي. ته خو را روان یې زما پر هر وسایل باندې قبضه کوې. نن د هېواد باندې چې کومه خطره ده، د اول څخه ډېره غټه ذمواري پر پښتنو باندې دا راځي چې دی په قوم او په وطن کې شعور راولي. نو د پښتونولي دغه یو خوی دی د پښتونوالو، د پښتونوالي چې کوم دا زما لړۍ ده د ویډیوګانو په هغه کې دا هیواد چې دی دا یو مهم، یو ویلیو، یو برخه، یو ستون دی چې د دې په حواله باندې پښتانه ولې پښتانه په خپل مځکه باندې په خپل وطن او په خپل علاقه کې آباد دي، د بل په علاقه کې نه دی آباد. شکر دی خپل وطن لري، خپل مځکه لري، د پیړۍ سه پر خپل وطن باندې آباد دي. موږ بل ځای نه تللي، موږ د لې اوسېدلو، د لې زموږ پلار او نیکه ولو، د لې یو خلک د موږ ته دا نه وایي چې دا ستا د پلار جایداد دی. دا زموږ د پلار او د نیکه جایداد دی. ته راغلی دلته قبضه کوې، تا به موږ شړو په خبرو، په مجلسونو که وخت ولو. الله مهربان و، پښتنو ته خدای طاقت و نصرت ورکوي، د خپل وطن او د هیواد دفاع به هم وکړي. دوستانو ستاسو د تعاون ډېره شکریه. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضر دم زما دغه چینل چې دی سبسکرایب کړئ او د घंटी بټن دباو کړئ. هر ماخستن موږ دلته مجلس کو. حاضر دم ما نقیب کزی تراک اجازت. د الله په امان. اسلامی انقلاب زنده باد.